بل رواية رواه أبو هريرة رضي الله عنه رواية رسول صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی کل قیامت نجدی شی نو دا مؤمن خوب بدروغ نئی. دا قیامت یو نخوا دا چی دا مؤمنان خوبون بس شی بالکل چی سین آگا بس سحر کی. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة او دا مؤمن خوب دا نبوت تشپک سلویختو برخو نیو برخا دا ذکر چی دا وحی یو قسم سده خوب کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسرازی او پیغمبرانو تا دام وحی نو خا خوبو یو برخا شو و یو فائدو سر یاد کئی برای دیر احما څه فرق دی د نبی په خوب کې او د امتی په خوب کې؟ نه صحیح دا صحیح خبره رفع الله قدرک. د انبیاو خوبونه ای که دا خبر دین شمارلی شي دا خوب تر الله دا طرف نه دی. ابراهیم علیہ السلام زوی ته څه ویلو؟ وی زه خوب وینم چې تا لالوم. ساري لالول روان کړی و که نه روان کړی. خو زما او ستا په خوبونو باندې ګورې شریعت احکام نه بدلېږي را بدلي. یاره زمونږ یو بزرګو هغه خوب ولیدو چې لمونځ څلور مونځونه شي او شتي نن سبا نن سبا خوبونه ولا شتي هغوی د بزرګانو په دې خوبونو باندې احکام جوړوي د دین. نو دا کیدی نشي چې دی امتی خوب دی حلال حرام کی او حرام دی حلال کی. دا نشي کیدی. او دا دروغو دا خوبونه چې څومره په دې صوفیانو کې چلیږي که نه دومره په بل یو فرقه کې نشتي او زموږ په ملک کې دا ټول نه زیات دي. تصوف والا حضرات د دوی ټول مذهب پسې جوړلی په خوبونو او دا عوام غریبانان په دقه خوبونو را ګیر کړي. هغه یو پکې بیان کې لګیا دی څه اجتماع غونته کېده یوی زمونږ هغه پلانی مولانا صاحب چې دی دوی یو نوم والی دی مولانا یا خو یي او یا نه او که یي او یا نه ته دې تپوس کولی شي را څوک دی. زمونږ یو ملګری دی پلانی مولانا وي هغه خوب لیدلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د اجتماع له چې کوم کسان راځي زما سلام به ورته ووایي. په جوړه شو خلک په دې طریقو خلک را ګیر کړي. بلکې مشهور کتابونه د دې صوفیانو په هغې کې دا قصې دي. یو کس وي ورغی د رسول صلی الله علیه وسلم قبر له او سلام یې پرې واچو نو یې دومره په مینه کې ورغلی و چې رسول صلی الله علیه وسلم دا قبر نه لاس راوویستو. او یو بزرګ وي ډېر وږی شوی و هغه د رسول صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې کېناستو ډېر په مینه ورغلی خوب ورغلی وده شو. خوب لیدلو خو به وده کېږي که نه پوهېږې که خوبونه یې لیده کېږي نه وده شو. وایي چې وده شو رسول صلی الله علیه وسلم راغی روټۍ وله ورکړه. صحیح ده داسې پورې خبره صحیح ده یعنې داسې خوب سړی لیدی شي یعنې دې کې څه دغه نشته. یو سړی وایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم بالکل د هغه په شکل کې ولیدو ما له اوبه راکړې ما له روټۍ راکړې زما تندی ښکل کړو هېڅ خبره نه ده. مشکل دا دی چې کله دی راویښ شو هغه روټۍ لاس کې وه دې ځای کې مشکل نه دی دې ځای کې مشکل دی که نه چې راپاڅېدو د سړي لاس کې څه ده روټۍ ده. جنډې مو ورکړې جنډې مو ورکړې ده پټکۍ یې لګولی ډېر کارونه دي. رسول صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ هغه سړی د خپل جماعت دپاره او د خپل ځان دپاره چې د دروغو قصې په هغه ورته دي. نو که امتي ښه خوب ویني هم هغه دین نه ګڼلی کېږي. دا نشي کېدی چې یو مسله دې څه شي هغه دې بدلی شي که نه کېدی شي نشي کېدی. دی روایت کې مخکې دی چې وما کان من النبوة فإنه لا یکذب. محمد ابن سیرین دا خبره کړې ده. امام محمد ابن سیرین دا د
د نبوت د خوبونو د تفسیر یو غټ امام او د اسم امام په حدیثو کې په تفسیر کې په فقه کې. امام محمد بن سیرین به دا خبره کوله او د نبوت برخه دروغجنه نشي کېدی، یعنی چې کوم خوب د الله له طرف نه وي نو هغه به صحیح، هغه به رښتینی خوب وي. او دا به وي وانا اقول هذه، محمد بن سیرین به وي وایي زه دا ویمه چې د دې امت خوبونه رښتیني دي. قال وکان یقال، او ویل کېدل به وی داسې به ویل کېدو، یا خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا ابو هریره رضی الله عنه ویلي دي. الرؤیا ثلاث، خوبونه درې قسمه دي، یاد یې کړئ خوبونه په څو قسمه دي؟ په درې. حدیث النفس، د زړه خیالونه، کله چې دا مسافرو د کېږي د شپې که نه اکثر سوچ د کور کې به کله منډو کې ناسي کور کې، او کله خپل بچی اوچتی لګوي خوب کې، کله د مور خوا کې ناسي، دا شپې ته سوچونه چې ډېرو کې دقه راته راځي، دا د زړه خیالونه دي. حدیث النفس دې له څه اعتبار نشته. وتخویف الشیطان، دریم قسم خوب چې دی د شیطان یرول، دا ګډوډ خوبونه. وبشرا من الله، او دریم خوب د الله طرف نه زیری ښه خوبونه. فمن رأى شيئا يكره فلا يقصه على احد، نو څوک چې داسې څه ویني چې د ده بدې شي نو چاته دې دغه خوب نه بیانوي. وليقم، او پاتې سي، فليصل، او مونځ دې وکړي. دې ځای کې پکې دا زیاتي راغله، څه شی؟ مونځ دې وکړي. قال، او ابن سیرین به دا وي وكان يكره الغل في النوم، یا وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد. امام ابن سیرین وی چې د ابو هریره رضی الله عنه په خوب کې دا توق نه دی، توق غاړه کې چې پټۍ اچي، چې دا به یې ولیدو نو دا به یې بد ګڼل، او قید به یې خوښو. ویقال القید ثبات فی الدین، ویل کېږي یعنی کوم علما چې د خوب تعبیر راوباسي هغوی دا وایي په خوب کې قید کېدل په دین باندې مضبوطېدل دي. دا د خوبونو دا تعبیر ګوره ځان له علم دی، په دې سړی نه پوهېږي. اوس دوه شیونه تا په خوب کې ولیدو، یو هغه زنځیرونه او هغه توق دی چې ستا په غاړه کې پروت دی، دا نه دی خوښ، دا وایي دا ښه شی نه دی. ولې ښه نه دی؟ د اوس ذهن اوس کار نه کوي، ځکه چې قرآن کې جهنمیانو باره کې راغلي چې هغوی ته به دې زنځیرونه اچولی کېږي. او قید، دا قید کېدل دي، یعنی یو سړی یو ځای کې بند شو نو دا ښه دی چې سړی وایي چې زه قیدي شوی، دا مطلب دی چې دی په دین باندې مضبوطیږي به، او په ډېرو نیکانو خلکو باندې قید راغلی. دا غواړي چې دا روایت پوره شو، اصل کې روایت کې مقصدی خبره څه وه؟ مونځ دې وکړي. فلیصل،